دا د جاهلیت ولو حالو ما بیان کو زمونږ دې حالاتو ته راځو نن سبا زمونږ څه حال دی تاسو څه وایئ ټول تقسیم شوي جاهلیت والو چې څه کارونه کول هغه اوس په موږ کې جاهلیت والو کې فرقې وي موږ کې فرقې دي هغوی کې مذهبونه وو موږ کې مذهبونه دي هغوی کې ډلې وي موږ کې ډلې هر ډله په هغوی کې هر ډله چې په هغه څه چې ورسره وو په هغې خوشحاله وو موږ کې هر ډله چې څه ورسره وي په هغې خوشحاله زه په حق یم لیست اليهود علی شیء ولیست النصارى علی شیء نه یهودیان وي پسې دي نه نصارا زمونږ هغه وي پلانې ډلې سره څه نشتي پلانې ډلې سره څه نشتي اختلاف دا خبره یې د ساتئ اختلاف دا د انسانانو طبیعت دی که علما وایي که نه الاختلاف من طبیعة البشر اختلاف دا د انسانانو څه دی طبیعت دی اختلاف برازي زما او ستا په منځ کې به اختلاف راځي د ملګرو په منځ کې به مسله کې اختلاف راځي خو رب العالمین موږ ته یو حل ښوولی موږ به د هغوی په شان فرقې او مذهبونه نه جوړو موږ به د هغوی په شان ډلې نه جوړو موږ به نه تقسیمیږو په تنظیمونو کې او په جماعتونو کې نه موږ به ټول یو امت به یو ګوره اختلاف به لازم راځي دا کیدی نشي چې اختلاف رانشي اختلاف به لازم راځي خو اختلاف حل څه دی فإن تنازعتم في شيء که چېرته ستاسو په یو خبره کې اختلاف راشي لازم به راځي اختلاف حل څه دی الله فردوه إلى الله والرسول دا خبر واپس کی اللہ تا دا اللہ پیغمبر تا اللہ تا یعنی قرآن تا دا اللہ پیغمبر تا یعنی دا حدیث سنت گورا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کستاسو پا آخرت بانی ایمانی و پا اللہ بانی ایمانی نو دیسی بکوائی اختلاف پر ایزی خو منگ با دا اختلاف واپس کو قرآن و حدیث تا شریعت منگ تو جتاسو با دا جاہلیت والا پشنکار نکوائی په دنیا کې هم الله موږ ته ویلي چې یو به اوسئ دنیا کې هم یو بل سره اختلاف نه کوئ دین کې هم یو یې په دنیا کې هم یو یې واعتصموا بحبل الله جميعا او ټول لا جمع شي د الله په رسۍ باندې او منګولې ولګوئ په هغې باندې حبل الله هغه د قرآن دی د اسلام دی د دین دی ولا تفرقوا او فرقې به نه جوړوئ واذکروا نعمة الله علیکم سبحان الله الله وی رعایت کې هغه نعمت اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا الله وی رعایت کې هغه نعمت چې تاسو ټول د یو بل دشمنان وي خو الله ستاسو هغه زړونه څه کړو هغه یو کړو فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو ټول رونه شوئ دین د ورورولۍ ته ګورې څومره مضبوطه ورورولي ته د یوې علاقې زه د بلې علاقې ستا یو نسب زما بل نسب ستا یو قبیله زما بله قبیله او موږ د یو بل سره ناست یو د یو بل ته مو زړونه صفایي دا د دین برکت دی دا هغه لار دی چې الله موږ ته ښولي چې دې ته به پکې نه ګوري چې دا عربی دی او دا عجمی دی او دا امریکندی دی او دا سعودی دی او دا سوډانی دی او دا یمنی دی او دا پاکستانی دی او دا افغانستانی دی او دا انډین دی او دا نه 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 چې دین دی یو دی نو بیا تاسو ټول یو یې جاهلیت والا په شان تنظیمونه او مذهبونه او فرقې او عصبیت د ملک دپاره او عصبیت د ځمکې دپاره او عصبیت د خاورې دپاره دا په موږ کې نشته دا لار شریعت موږ ته نه ده ښوولې چې تاسو اختلافات پیدا کړئ او په یو بل پسې لګیا شي حال ګوره د عربو سو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې کله چې هغوی دنیا هم بېللې وه او دین هم بېللی و دین خو یې بېللی و داسې چې
هغه حق دین د هغوی سره نه و په شرک کې اخته و دنیا یې هم بېللې وه ځکه چې د یو بل سره اختلافات و او ټوله معاشره د عربو دا په یره کې وه همیشه به هغوی یریدو ولې همیشه په یره کې ځکه چې جنګونه به و د یو بل سره دشمنیانې به وي حروب غارات ثارات په مخه جنګونه لکه اوس او خزرج ته وګوره دا په مدینه کې دوه غټې قبیلې دي اوس او خزرج حالانکه غټه قبیله د دوی دا قحطانیان دي دواړه اوس او خزرج غټه قبیله دا قحطانیان دي خو بیا وروسته دوی جدا شوي دي شاخونه دي پکې نو یو طرف ته اوس دی بل طرف ته خزرج دی حالانکه ورورولي په منځ کې شي ځکه چې غټ قوم یې څه دی هغه یو دی د دوی په منځ کې داسې جنګونه شوي دي چې د 100 کالو نه زیات هغه جنګ چلېدلی دی د 100 کالو نه زیات تو به راتلو دا به یې وجل هغوی به راتلو دا به یې وجل تاریخ چې روالي وګورې که نه په دې باندې هم د یو بل نه کسان وجلي دي چې دا یو رالګېدلی د بل د اوښې په کاڼي باندې ویشتی دی نو بیا هغه رالګېدلی د دوی نه کسان وجلي دوی راپسې د هغوی نه وجلي هغوی او جنګ روان دی دا زموږ اوښ وی په کاڼو ویشتی دی الله دا وی واذکروا نعمت الله علیکم رایت کوي نعمت د الله وی تاسو دشمنان خو ما څنګه رونه کړئ دا د دین برکت دی خو تاسو به هغه د جاهلیت هغه کارونه نه کوئ نن سبا چې کوم حالات روان دي امت په مذهبونو کې تقسیم شوی امت په ډلو کې تقسیم شوی دی امت په فرقو کې تقسیم شوی دی او کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله چې څه ورسره دي به یې خوشحاله دي او هر یو وایي موږ پسې یو موږ په حقه یو قرآن او حدیث هغه شاته پراته دي هغې ته څوک ګوري زما د جماعت امیر صاحب څه وایي زما د ډلې مولیان څه وایي زما د مذهب کتابونه څه وایي زمونږ د کلي مشران څه وایي زمونږ قوم والا څه وایي زمونږ معاشره کوم کار بد ګڼي کوم ښه ګڼي په دې فیصلې روانې دي قرآن او حدیث خو شاته پاتې شوي بیا چغه کي وایي راځئ چې یو کیږو ته به څنګه یو کې یو امت چې هغه په ډلو کې تقسیم دی په مذهبونو کې په فرقو کې په تنظیمونو کې او هر یو وایي زه په حق یم او زما امیر چې دی هغه جنتي دی او د جنت ټکټونه تقسیموي د سره څنګه اتفاق راولید اوس تاسو دوه کسان یې یو وایي چې زه یم او زما جماعت دی بل وایي زه یم او زما جماعت دی وایي نه خیر د ورورولي کوي دوی په منځ کې ورورولي راځي نه ځکه چې هغه ده ته ګمراهوي دی هغه ته ګمراهوي چې څوک دوی سره نه کافر دی لکه پاکستان کې یو جماعت دی جماعت المسلمین په دې جماعت کې چې نه ته څه شوي ته کافر یې ځکه ځان ته المسلمین وایي جماعت المسلمین که ورسره وي بیا ته اوچت مسلمان او که ته ووته قصه ختمه شو هر ډله چې ورسره وي ته څه ته مسلمان او اوچت مسلمان معمولي نه خو که ته ووتې بیا د باندې قسمه قسم ټاپې لګوي که ته په حق مې خو په تا به ټاپې لګي ولې ځکه چې ته د هغوی د فرقې نه د هغوی د فرقې نه ووتې د هغوی د جماعت نه ووتې د هغوی د تنظیم نه ووتې نو ته ګمراه یې او د خپل جماعت دپاره مرده آباد او زنده آباد او دا چغې چغاري یو فایده د ذکر کوم مخې ته راغلی ذکر کوم دا بیانونو په دې منځ کې راپاڅېده او د زنده آباد مرده آباد د صحیح طریقه نه ده یو خو د سلفو په وخت کې دا چلونه نه و دویم د دې د لاسه بیانونکی په عجب کې راشي چې زم څوک یمه
او زمونږ الحمدلله سلفیانو کې خدا جاخه نشته کوم چې حدیث په قرآن او حدیث روانو کوي نورو ته دې وکتو نو خولې له اوازه کړي نه ها پنجابیانو کې شتي هلته کې سلفیانو دي به وکړي دا بیماري ده چې هغه داسې دوه خبرې وکړي یو به ناره تکبیر ته به چې دوی په جهاد کې ولاړ دي او پلانې امیر صاحب زنده باد زنده آیا پلان آیا او گیا پلان گیا لکه مړه کیسې کوي دیندار طبقې سره دا کیسې دا خو نه کوي بیا دې پښتنو کې نورو ته ګوره دا فرقو والا او مذهبونو والا اهل بدع او د دوی چې کومې چغې ویني او بیا دا چغه به کوي ګوره چې فایده به د ذکر کړو دا چغه به کوي قاید یوه اشاره د قاید یوه اشاره د قاید یوه مطلب که قاید یوه اشاره وکړه موږ هر څه کوو حالانکه شریعت ته دا وایي چې د قاید هره اشاره به نه منلی کېږي کومه به نه منلی کېږي چې کوم د شریعت خلاف اوس قاید ته د شریعت خلاف کار وکړي بیا به ورځي پرې دغه به ورځي دغه نه دي ورځي اعلان به وکړي سبا به روډ بني ټول په روډونو کې پراته او سبا به دا کوو دوکانونه وسیځي او ټیرونو ته اور واچوي لیوني دي او بیا ورته ووایي الله وایي چې راشه منزله د الله طرف نه اعلان دی د الله په اواز لبیک وایي چې امیر څه وایي زموږ په لبیک خو د الله دې خبرې ته به کله لبیک وایي د الله د پیغمبر خبرې ته به کله لبیک وایي هغې ته لبیک نشته خو د خپل جماعت او تنظیم دپاره او بیا جنډې جدا جدا کړي دي دا زموږ د تنظیم جنډه ده د هغوی د تنظیم جنډه دا د مسلمانانو حال دی او بیا خوند خو دا کوي دغه جنډو نه جامې هم جوړې کړي په هغه رنګ کې به یې جامې اچولي او د دوی جنډه دوی په ګاډي لګېدلې د هغوی په ګاډو د هغوی جنډه ده دوی په کورونو له پاسې جنډې دي دا اسلام دی ته وایي د دین دی ته وایي شکر وباسي چې الله دې سوچه دین درکړه قرآن او حدیث مونږ دې طرفونو ته ګوره اوازونه نه کوو ما یو پیر دا چیلنج ورکړی م او بیا یې ورکوم الی یوم القیامه او د قیامت پورې زما دا چیلنج دی او د مرګ پورې به دا خبره کومه څوک دې ثابت کړي مور داسې بچی نه دی راوړی چې په ما ثابته کړي چې ما د دومره وخت د درسونه بیانونه کړي چې ته موږ یو ډلې ته دعوت ورکړی یا یو تنظیم ته مو ورکړی یا مو ویلي چې د پیغمبر نه علاوه زموږ پلانې مشر ژوندی دی لاړ شي د هغه سره بیعتونه وکړي او لاړ شي دا وکړي زنده باد او مرده باد نه موږ یو اواز کړی دی یوې ډلې له هم دعوت ورکړی دی کومه ډله ده مسلمانانو ډله ویلی چې موږ یو شی د مسلمانانو سره ومنئ د الله ومنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط او هر عالم چې راته حق بیاني خبره یې منه او چې کوم ځای کې هم څوک وي که عالم وي که ولي وي که نیک سړی او که بد سړی او که مشر او که کشر چې خبرې د قرآن او حدیث خلاف یې هغه پرېږده او نه موږ چاته د زنده باد او مرده باد وایو چې تر پاسه او زنده باد او مرده باد کوه او نه دا زموږ خوښه ده ځکه چې دې دلاسې هغه بیانونکي په عجب کې پرېږدي او زه څوک یم وګوره یو یې کېنولی دی له ګوره خاص ښه او د هغه غټ اوازي او د هغه سره سپیکر یې به چې لږ داسې معمولي خبره ګرموي ناره تکبیر توړي نه یې سم راوباسي د اواز او بیا ورته پکې منځ کې وي اواز رو دی وایي یو دی هغه عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغه جشن د اوسه پورې مناوئ هم پېژنده د اوسه پورې پروګرام روان دی ربیع الاول خو ختم شو خو د هغه کاروبار ختم نه شو روزانه یو پروګرام زه به وایي
خبره کوم خو جواب به راکوئ زه به نه زه به تاسو به دا دومره پورې ګوره دا طریقه کوم ځای کې ده په شریعت کې لکه دی به لګي غریبۍ به راکاږي راغی د الله رسول راغی سبحان الله په دې کې څه دا خلک یې په دې ذکر کړي دا بیان نو نیم دی بیان کوي او نیم خلک څه وایي چغې وایي او د فایدې خبره پکې یو هم نه کوي ټول به د قیسې دي یو توتیا ګردن یاد کړی ده او هر ځای کې کوي دا د مذهبونو دا خبره ما کوله د فرقو کوله چې امت ته کم ځای نه کم ځای ته ورسېد دا بریلی دی دا قادیانی دی دا دیوبندی دی او دا حیاتی دی او دا مماتی دی او دا پرویزی دی او دا عثمانی دی او دا توحیدی دی او دا پلانی دی او دا جماعت المسلمین کی دی او دا احناف دی او دا شوافی دی او دا مالکی مذهب والا دی او دا چې دی حنبلی مذهب والا دی او دا ظاهری مذهب والا دی او دا ماتوریدیان دی او دا اشعریان دی څومره فرقې په دې امت کې جوړې شوي دي څومره فرقې په امت کې جوړې شوي دا د دې فرقو نه فرقه پرستی تنظیم پرستی شیخ پرستی امام پرستی د دې هر څه نه به ځان لرې ساتي صرف په حق پرستی کې څه به کې حق پرستی چې کوم ځای کې حق وي ته به ملګری نور به ځان د دې ډلو نه او د دې فرقو نه او دې نه به ځان لرې ساتي اوس دلته یو اهمه مسله بله پاتې شوه اختلاف په دوه قسمه دی یو خو هغه اختلاف دی په دین او په دنیا کې او په دواړه نه کې بیا په دې دین کې دننه اختلاف په دوه قسمه دی یو اختلاف په عقیده کې نو دا کېدی نشي عقیده کې به اختلاف خو بالکل نه کېږي ځکه چې عقیده خو واضحه مسایل دي اصلي خو نه دی چې اجتهاد پکې وکړو کوشش وکړو ذهن کې د سره له بیان که نه نه هیڅ اختلاف ته مجال نشته دویم اختلاف په هغه مسلو کې چې د رای پکې مجالي او یو عالم پکې اجتهاد کوي په فقهي مسایلو کې لکه یو مسله راپېښه شوه فقهي مثال په دې کې اختلاف شو چې څومره اوبه دي چې هغې ته پلیت شی ولیږي نو هغه پلیتېږي په دې کې د علماو اختلاف دی دا فقهي مسله ده بعضو علماو یو دلیل ته کتلي دي بعضو بلو ته کتلي دي نو جوابونه د دواړو مختلف راغلي دي دا اوس اختلاف دی دا څه دی اختلاف دا اختلاف به راځي خو دا خبره یې ساتئ د دې د حل کولو طریقه دا ده چې موږ به طرفینو ته ګورو د کم طرف سره چې دلیلو د هغوی خبره به واخلو او د کمو سره چې دلیل نه و د هغوی خبره به پرېږدو دا به طریقه استعمالوئ ته زما په دې خبره ورسېدی و که نه اختلاف په عقیده کې د دې مجال نشته لکه اوس د عقیدې مسایل دي د ایمان مسایل دا واضح دي دا خو الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي خو واضح ها نور چې کوم اختلاف دی په دې مسایلو کې چې هغې کې رای گنجایش دي یا په هغې کې د اجتهاد گنجایش دي په هغې کې اختلاف راتلی شي خو څه به کوو چې اختلاف راغی چې اختلاف راغی موږ به دا نه وایو چې زما امام زما مذهب زما مولا نه نه موږ به دا وایو چې د چا سره دلیل دی بس هغه څه دی هغه په حق ده او موږ د هغه خبره منو او همدا تربیت زموږ د څلورو امامانو کړی دی د ټولو نه اول او مشهر امام ابو حنیفه رحمه الله هغوی اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وی چې کله زما خبره او بل طرف ته د پیغمبر خبره راله نو د پیغمبر خبره په سر سترګو زما خبره به وی پرېږدئ وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين
چې زما خبره بل طرف ته د صحابه کرامو خبره وي زما هغه پرېږدئ د صحابه کرامو خبره منئ. واذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. که د تابعینو مسله راله نو بیا هغوی هم سړي دي موږ هم سړي دي بیا به تاسو دلیل ته ګورئ د چا سره چې دلیل د هغه خبره به منئ. دا تربیت زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله کړی چې تاسو به تابعداري د څه کوئ؟ تابعداري به د دلیل کوئ. امام مالک رحمه الله به وی كلنا راد ومردود علیه. من کې د هر چا خبره ټولې روغې نه دي، څه به اخیستی کېږي او څه به پرېښودی کېږي، سوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړه په مسجد نبوي کې ناست وایي د دې قبر والا هره خبره منلی کېږي. دی تربیت وکړو د خپلو شاګردانو امام مالک رحمه الله وایي که زه مړ شومه یا زما نه چې تاسو کوم علم زده کوئ نو دا نه ده چې زما مسله زما رای دا بلکل داسې ده لکه قرآن او حدیث. نه نه، زما رای به د قرآن او حدیث سره ګورئ، که برابر وصحیح ده که نه و برابر پرېږدئ. دا تربیت امام مالک رحمه الله کړی. او دا به وی امام مالک رحمه الله به یو ناشنا نصیحت کو وی دا امت د دې امت اخرني خلق دا هغه وخته پورې نشي برابرېدی چې څو پورې د هغه اولنو طریقه نه یې خپله کړي. د اولنو طریقه څه وه؟ قرآن او حدیث. د اولنو طریقه دا وه که نه. نو امام مالک وی که ته دا وی چې د امت ته اخرني خلق دې برابر شي نو دا د هغه وخته پورې نشي برابرېدی چې څو پورې د اخرنو د اولنو لار نه یې رانیولي. او د اولنو په لار کې دا فرقې وي، مذهبونه وو، تنظیمونه وو، نو ټولو قرآن او حدیث باندې منګولې لګولې. امام شافعي رحمه الله وی اجمع المسلمون. امام شافعي وی په دې خبره باندې د مسلمانانو اجماع ده على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته د پیغمبر یو لار ښکاره شوه، یو طریقه ورته ښکاره شوه، یو حدیث ورته راورسېدو، لم یکن له ان یدعها لقول احد. د ده دپاره نه دي جایز چې د چا د خبرې دپاره دا حدیث پرېږدي. یا دا د امام صاحب خبره ده یا دا د مولوي صاحب خبره یا مفتي صاحب، د دې دپاره به حدیث نه پرېږدي. او دا به وي اذا خالف قولي قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وی زما خبره چې د پیغمبر د خبرې خلاف راله نو زما خبره به دیوال له راچوي، د پیغمبر خبره به منئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله به وی عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته. حیر وی دې قوم ته ډېر په تعجب کې یم چې یو حدیث ورته راورسي د هغې سند ورته معلوم شي چې سند هم برابر دی حدیث هم برابر دی. یذهبون الى رأي سفیان، بیا هم د امام سفیان په رای پسې رواني وي دا چې امام سفیان دا خبره کړې ده. ته به چې امام احمد بن حنبل زمونږ خبره کوي، موږ داسې ووایو، موږ به داسې ووایو. اخو امام سفیان ذکر کړی ځکه چې هغه وخت خبره کړې. موږ به داسې ووایو چې عجبنا لقوم، تعجب کی ومنگ هغه قوم ته چې عرفوا الاسناد وصحته والدليل، قرآن او حدیث او دلیل او سند او عرصه ورته معلوم شي، يذهبون الى رأي الامام ابي حنیفه رحمه الله. او بیا هم د چا په رای پسې روایي؟ امام صاحب په رای. نه نه نه، امام صاحب ویلي نه، امام صاحب خو په خپله ویلي دي چې کوم ځای کې زما خبره تاسو د قرآن او حدیث خلاف ولیده زما خبره پرېږدئ او قرآن او حدیث ومنئ. دا دغه مجتهدین و علماو د امامانو مختصر اقوال ما تاسو د ذکر کړو چې تا ته پته ولګي چې په یو مسله کې د علماو اختلاف راشي او هغه مسله فقهي مسلې په کې د اجتهاد ګنجایي شي، نو ته به پکې څه کوې؟ د هغه عالم خبره به منې چې د هغه سره دلیلي تعصب به نه کې، تقلید به د چا نه کې، بلکې ته به اتباع د دلیل کې. دا مذهب دی د اهل السنت والجماعت، حقیقي اهل السنت والجماعت، او دا مذهب دی د اهل الحدیث، او دا مذهب دی د سلفیانو، او دا هغه مذهب دی چې موږ ته الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولی دی چې تاسو به تعصب د چا د وینا دپاره نه کوئ. دا درېیمه مسله شو. درېیمه مسله د جاهلیت د زمانې
او په جاهلیت والو کې دا وه وإن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة. د جاهلیت والو دا سوچ جوړ شوی او دا نظریه جوړه شوې وه چې د مشر خبره منل دا بېعزتي ده، دا ذلت دی او دا سپکاوی دی د خپل ځان، او د مشر خبره نه منل او په یو مشر نه راجمع کېدل دا هغوی ته غټ کار ښکارېدو. فخالفهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی خلاف وکړو. وامر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، پیغمبر وی چې نه ستاسو چې کوم مشري ولی الامر باچای خلیفی تاسو به د هغه خبره مه اورئ، د هغه طاعت به هم کوئ، والنصیحه او د هغه خیرخواهي به کوئ. وغلظ في ذلك وابدى واعاد، او سخت نصیحتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو او بار بار یې وکړو او په قسمه قسم طریقو سره یې وکړو. بیا وی دې مسلې له بیا تفصیلونه راځم خو چې دې خبره پوره کړو. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح. او دا درې مسلې کمی منصوب بیان کړي، دا درې کمی عبادت کې به شرک کو، په ډلو فرقو کې تقسیم شي، د مشر خبره و طاعت به نه کوو، نه به دا خبره منله. امام محمد بن عبدالوهاب وی دا درې وړه خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ذکر کړي. درې وړه سوی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ان الله يرضى لكم ثلاثا، الله ستاسو لپاره درې خبرې خوښوي، وګوته کېږي. ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، د الله بندګي به کوئ، د الله سره به څه شی نه شریک کوئ. وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، په قرآن او په دین باندې به منګولې ولګوئ، په حدیثونو او فرقو کې به نه تقسیمیږئ. دوه وان تناصحوا من والله الله امركم، او چې الله ستاسو مشرتیا چاله ورکي نو د هغه خیرخوا به جوړیږئ. درېونه په یو حدیث کې راغلي دا مسلې. بیا وی ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم الا بسبب الاخلال في هذه الثلاث او بعضها، او چې کلم د چا په دیندارۍ کې څه نقصان راغلی دی یا په دین کې راغلی دی نو هغه یا خو په دې دریو خبرو کې په دریوانو کې فیل دی، دریوانې نه دي منلي، او یا بعضې نه دي منلي. اوس د مسلې وضاحت ته راځو. جاهلیت والا به د مشر خبره منل ته به ورته څه ښکارېدو؟ ذلت، او نه منل فضیلت او عزت. دا بعض صفت کې د پښتنو پښتانه به مني، ته به چې ګوره څه تورې والي، فلسطیني فتح کو که کشمیر آزاد کو، وی د پښتنو به مني، د چا خبره نه مني، په ځان باندې د چا حکم نه نافذ کوي، آزاد خلک دي، غلامي د چا نه کوي. دا دغه جاهلیت والا په شان خبرې دي که نه دي؟ همغه شان دي. د هغوی نه امام و، نه امیر و، نه مشر و، ځکه که مشر یې راغلی وی نو هغوی منله نه. شریعت موږ ته دا وی نه تاسو به د مشر منئ، تاسو به د خپل مسلمان باچا منئ، تاسو به د خلیفه احکام منئ، تاسو به د امیر احکام منئ، تاسو به د امام احکام منئ، تاسو به د هغه طاعت کوئ، تاسو به د هغه قدر او احترام کوئ، تاسو به د هغه خیر خوا جوړیږئ. شریعت موږ ته دا لار وښوه. نو داسې د صفت خبره نه ده چې څوک دا ووایي چې پښتانه په ځان باندې څوک مشر نه مني، ځکه خو پښتون کم ځای کې دی، نور قومونه کم ځای ته ورسېدو، او زمونږ قوم اوس هم یو بل پورې نښتی دی، اوس هم د یو بل په ختمولو کې نښتي دي، ولې ځکه چې مشر نشته. او که مشر راشي د مشر مني نه،
د مشر اطاعت هغوی ته ذلت ښکاري لکه څنګه چې جاهلیت په زمانه کې وه. الله سوي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله ومنئ، د الله د رسول ومنئ، واولی الامر منکم، او په تاسې کې چې څوک د خبرې خاوندان دي، مشران دي، د هغوی اطاعت به کوئ. اولی الامر د دوو کسانو ته ویل کېږي. مفسرینو لیکلي دي او علماو دوه کسان، دوه قسمه خلک بیان کړي دي، یو علما او دویم امرا. باچایان د مسلمانانو، مشران د مسلمانانو، او علما د مسلمانانو. اولی الامر دا د خبرې خاوندان دي، یعنې مشران دي. او زه درته یو ناشنا خبره ذکر کړم. بعضو علماو دا خبره لیکلې ډېره ناشنا، وی اولی الامر دوه قسمه خلک دي، یا باچایان دي او یا څوک دي، یا علما دي. بیا ویلي دي هؤلاء هم الناس فی الناس، او هم دا قسمه دا دوه قسمه خلک په خلکو کې خلک دي. وسائر النوع الانساني تبع لهما، او بیا چې نور څومره انسانان دي هغه د دوو قسمه خلکو تابعدار دي. په خلکو کې خلک څوک دي؟ علما او بچیان. د دوی دوو چلیږي نه، خبره دې دواړو چلیږي. دینی امورو کې یو خبره واضحول، بیانول، تفصیل، وضاحت، شرح، دلایل، دې کې دا مشرتیه د چا سره ده؟ علماو سره. بیا دا خبرې نافظول او چې څوک یې نه مني هغوی له سزاګانې ورکول، دا کار چا سره ده؟ دا بیا د بچیانو سره. نو خو دوه قسمه خلک دي، یا بچیان او یا علما، او د دوی خبره به منلی کېږي. خو دومره ده چې شریعت پکې قید لګولی دی چې خبره به هغه خبره منلی کېږي چې کومه د قرآن او حدیث خلاف نه وي. لکه حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. اوس مخلوق تا ته داسې خبره کوي، یو عالم درته کوي، یو باچای درته کوي، یو خلیفه درته کوي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو خبره به بوله نه مني. بل حدیث کې راځي چې انما الطاعة بالمعروف. امام بخاري دا حدیث راوړی، انما الطاعة فی المعروف. اطاعت د اولی الامر یا د اولو الامر هغه به په کوم ځای کېږي؟ هغه د په نیک کار کې، په هغه کار کې چې هغه د شریعت خلاف نه. خو دلته یو مسله، یو باچا دی، د مسلمانانو یو حاکم دی، د عقیدې مسلې دي، ګوره ډېرې اهمې مسلې دي، په غور سره یې واورئ. د مسلمانانو یو باچا دی او هغه یو داسې خبره وښوه موږ ته چې هغه د شریعت خلاف وه، خبره به منو؟ نه به منو. خو د دې دا مطلب نشو چې د ده سره به بیعت ماتې او د ده خلاف به خروج کې. په دې مسله کې به نه منو او نور به منو. دا نه چې یو خلیفه، یو ولی الامر د شریعت خلاف امر وکړو، یو کار یې وکړو چې د شریعت خلاف و، موږ ته یې وکړو، موږ به یې نه منو. خو مطلب دا نه شو چې بیعت څه شو؟ بیعت مات شو. نه. ولې؟ ځکه چې د دې مشر خبره منل، د ولات الامور خبره منل، د باچایانو، د خلیفه، د حاکم، د امیر، د دوی خبره منل، په دې کې د مسلمانانو اتفاق دی. او د دې د لاسه به ډېرې وینې بچ شي، او د دې د لاسه به امن او امان راشي، د دې د لاسه به ظلم نه کېږي، د خلکو په منځ کې به فیصلې کېږي، دینداري به روانې. ځکه شریعت وایي که دا حاکم فاسق او فاجر انساني، بیا به هم د ده خلاف نه راوځي. حاکم که څه فاسقي فاجري، بیا به هم د هغه خلاف نه راوځي تر څو چې کفر ته نه رسېدلی. حدیث کې څه راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، اسمعوا واطیعوا. د حاکمانو، د ولات الامور، د مشرانو خبره به منئ، د هغو اطاعت به کوئ، الا ان تروا کفرا
بواحا عندكم عليه من الله برهان الا چې تاسو کفر وینئ ښکاره کفر وینئ او په هغې باندې څه دلیل یو څو شرطونه دي د باچا خلاف راوتو دپاره یاد یې کوي اولنی شرط دا دی چې ته وینې په خپله ته وینې څه په خپله دا کفر وینې دا نه چې اورېدلي مې دي نه نه تا به په خپله لیدلی اورېدو خلک ډېرې قصې کوي کفرا بواحا ښکاره کفر به شک او شبهه پکې نشته دویم شرط او دریم شرط دی عندکم علیه من الله برهان تا سره به دلیل د قرآن او حدیث نه چې او دا کار څه دی کفر دی بیا پې ورځه بیا څلورم شرط څه دی طاقت دی صحیح ده یو باچا دی په کفر کې پروت دی په ښکاره کفر کې منګه ولیدو او منګ سره دلیل هم شته چې دا څه دی د عمل کفري دی اوس څلورم شرط بل دی ځوانه څه دی طاقت که تا سره دومره طاقت یي چې د دې باچا مقابله پې کولی شي او د ده د فوج مقابله کولی شي بیا صحیح ده او که نشي کولی نو بیا به صبر کوي اوس د باچا سره پوج هلیکاپټر او تا پسې د سبزۍ چاړه راغستي یا یو سخاون ته کې ټوپک ترې راغستی زنګ شوی لکه سی چلی ولې ګرم ګرم کېږي وایي نه ښکاره کفر یې کړی کفر یې کړی ښکاره هم دی تا سره بې دلیل هم دی خو طاقت ته سره نشته فساد ښه ډېرېږي کمیږي نه څه ښه ډېرېږي څه کسان راووتو طاقت یې نشته دا کسان به ووجلی شي د دوی خپل خپلوان به ووجلی شي دوی به بیا تنګولی کېږي د حکومت ته طرف کېدای شي جوماتونه وران شي کېدای شي مدرسې ورانې شي کېدای شي دا شته چې کومه دینداري ده هم څه شي دا هم ختمه شي فایده یې وکړه که نقصان نقصان وشو هر چې مسلمان باچا دی دغه خلاف خو به بالکل خروج نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي اسمعوا واطیعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی وی خبره به منئ د باچایانو د مشرانو اطاعت به کوئ د هغوی اگر که په تاسو باندې یو حبشي تک تور انسان د باندې څه شي مشر شي بیا به م خبره منئ دا به نه وایي چې نه د تور دی او حبشي دی او نسبي نشي نه چې مشر شو بیا مشر شو خبره به منئ عباد بن الصامت رضی الله عنه وی په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث دی ته وکړي دا اهمې مسلې دي منهجي او ډېر د افسوس سره یې وایم ډېر د افسوس سره چې زمونږ مولیانو صاحبانو علماو په دې مسلو بیانولو کې ډېره کوتاهي کړې ده یا ته خبر نه دي او چې کوم خبر دي نه هغوی بیان کړي نه دي دا اهمه د عقیدې مسله ده بنیادي مسله ده ها عباد بن الصامت وی دعانا النبي صلی الله علیه وسلم فبایعناه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له دعوت راکړو موږ سره بیعت وکړو پس هم ورسره بیعت وکړو وی علی السمع والطاعه چې موږ به د خپلو مشرانو خبره منو د هغوی اطاعت به کوو فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا موږ به د مشرانو خبره منو که په موږ باندې غریبي او که په موږ مالداري که زموږ حالات د خوشحالۍ او که زموږ حالات د غمي که موږ په سختو حالاتو کې یو او که په ښو حالاتو کې یو خو په هر حال کې به د مشرانو خبره منو دا نه چې ټیپر ګران شي او ته څه وکړې سړک ته راوځي چې څه ټیپر ګران شي نه فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث کی سوئی پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم پا مسلمان بانی د خپل حاکم امیر امام باچا خلیفہ داغ خبر من اللازم دی فیما احب و کریها کده ده خوخی او کنی خوخا ما لم یؤمر بمعصیه ها گناہ کی بولا خبر نمانی یو حدیث کی رضی صحیح مسلم کی ده حدیث تے اذا رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه دی تقوک کی دی وی کله چې تاسو په خپلو باچایانو کې داسې څه وینئ چې ستاسو بدي شي لکه د مسلمانانو یو خلیفه دی یو باچا دی یو امیر دی او هغه داسې کارونه کوي چې هغه ستاسو څه شو بدي شو نو یا رسول الله طریقه څه ده وی فکره عمله د ده دا کار ناخوښه کوي چې زموږ نه دی خوښ کار یې بد ګڼئ یا رسول الله بله لار راته مو وښایه که نه او پښتانه خو بیا ډېر ګرم دي نو دوی خو دې ته انتظار کوي چې کار وله بد ګڼئ او ورپده وشئ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوي نصیحت واورئ وی کار وله بد ګڼئ ولا تنزعوا یدا عن طاعه خو د هغه دا طاعت نه به لاس نه راکاږئ دا کار به وله بد ګڼي خو طاعت به یې کې خبره به وله مني خیال هم دی ته که نه بعض راشي وي نو ظلم دی د ظلم تپوس ونه کوو شریعت دی د شریعت په مخ کې به ما ته خپله پښتو غیرت نه رایې دی ګورئ زه دلته شریعت بیانوم زه پښتو نه بیانوم زه په دې منبر په دې مبارک ځای باندې چې زه ناست یم نو زه دې دپاره ناست یم چې زه قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم بیان کړم زه د دې دپاره نه یم راغلی چې زه پښتو بیانه کړم نه نو ظلم چې دی او پلانې چې دی او پلانې واوره که نه تعدی مه کوه په صحیح مسلم کې حدیث دی اطع د حاکمانو د مشرانو به خبره مني وإن أخذ مالك وضرب ظهرك کدنه مالوم په زور والي ودی ویم ودی ټکیم سزا دلم درکی بیا به هم خلاف ورزي نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی تاسو به داسې باچایان وینئ چې هغوی به زما په طریقه نه روان صحابو یا رسول الله نو کو به څه وی صبر به کوئ الصبر على جور الامام د امام او د مشر او د خلیفه او د حاکم په ظلم باندې به څه کې صبر به کوي یو صحابي راپاسې وی الا نقاتلهم یا رسول الله نو جنګ به ورسره وکړو که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا ما صلو چې هغوی څو پورې منځونه کوي خو مسلمانان دي بیا ورسره څنګه جنګ کوي چې منځونه کوي نو بیا خو ورسره جنګ بیا ورسره جنګ نه کېږي ګوره دا و جاهلیت چې د مشر خبره به یې نه منله شریعت راغی موږ ته وینه تاسو به د مشرانو د مسلمانانو د حکامو د مسلمانانو د خلیفه د مسلمان د امام د دوی به څه کوئ د دوی خبره به منئ د دوی اطاعت به کوئ او دی وی چې د هغوی خیرخواهي به کوې خیرخواهي به څنګه کوې لکه اوس یو باچا دی غلط کار کوي یو خلیفه دی د مسلمانانو غلط کار به کوي څه به کوې منبر ته به خیږي په ښه طریقه به نصیحت کې په پټه به ورته نصیحت کې چې هغه ته ورسي په منبرونو باندې په مشرانو پسې خبرې کول د مسلمانانو په مشرانو پسې په حکامو پسې د شریعت طریقه نه ده ما ته پته ده زما دې بیان دلاسه کېدی شي ما ته بس خلک به څه وایي درباري مولا دی دا جي د هغه د حکومت مولا دی او دی خو د ادارو سړی دی
دی ځکه دا خبرې بیانوي. نه دا چې زه بیانوم شریعت ته لاسې بیانوم په مجلسونو کې، په منبرونو باندې، په کیسټونو کې او په پروګرامونو کې، په جلسو او جلوسونو کې د مسلمانانو مشران کنزل، د هغوی ته بدې ردې ویل، د هغوی غیبتونه کول، هغوی سپکول، دا په شریعت کې نشته. الحمدلله. یو کار یې غلط وکړو نصیحت به ورته کې، څنګه به کې دې له به ته یو طریقه لټې چې څنګه به زما دا خبر هغه ته ورسي. ښه که ونه رسېده ستا غاړه څه شوه؟ ازادي شو. الله به د هغه نه تپوس کوي، خو تا ته الله دا نه وایي، بلکې که ته ووتې نو الله به تا نه دا تپوس کوي چې څنګه تا د یو مسلمان باچا بیعت مات کو او څنګه ته ووتې. او تاریخ رواله چې چا د باچایانو مسلمانانو خلاف خروج کړی دی هغه چېرته نه دي کامیاب شي. دګې چې کار یې د شریعت خلاف دی. شروع د عثمان بن عفان رضی الله عنه کړی، دا خلاف خلک راوتي، د هغه وخت نه واله به شروع کړي سي. بیا په اخره کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ویلي وایي دغه درې خبرې په دې حدیث کې راغلي دي. جاهلیت والو به په عبادت کې شرک او الله ته موږ منع کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ منع کړو. جاهلیت والو مختلف فرقې جوړې کړي، مذهبونه جوړ کړي، دین او دنیا کې هغوی ډلو کې تقسیم شوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو به داسې نه کوئ. جاهلیت والو به د مشرانو نه منله، د حاکم به نه منله، مشر به نه پرېښودو. شریعت وایي نه تاسو به د مشر خبره منئ، د هغه اطاعت به کوئ، الا د الله په نافرماني کې به خبره نه منئ. دا څو مسلې شوې؟ دا ټولې درې مسلې شوې او نن پکې دوه بیان شو. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې باقي چې کومې د جاهلیت مسلې دي د هغې وضاحت به کوو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې موږ د جاهلیت مسلو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.